اوکې ګلابه اوس راشه optative sentences لا optative sentences کو او د هغې نه بعد بیا بس direct and indirect narrations ختم. optative sentences هغې sentences ته وایي چې په هغې کې دعا یا بد دعا یا یو کس مونږه ویش کړي نو هغې sentences ته مونږ وایو optative sentences. optative sentences چې کله تاسو د direct نه indirect narrations ته چینج کوئ بدلوئ نو د هغې دپاره به said to چې دی دا به تاسو چینج کې prayed ده cursed ده یا wished ده او د دې نه علاوه commas به ریموف کړئ او د هغې په ځای باندې به ولګوئ that. دا دوه رولز چې دي دا دي او د دې نه پاخوا باندې دا درې رولز چې دي دا به دغه شانتې سیم وي. د دې نه علاوه یو خبر به تاسو په خپل مایند کې دا هم کېدی چې چونکې په optative sentences کې may word راغلی ټیک ده may you live long may you fail in the exam may you get good marks in the examination hall ټیک شو نو دا may لفظ چې کوم دی دا به تاسو چینج کې ستا might ته به چینج کې may بالا کې ستا چینج کېږي may چې دی نو دا به چینج کېږي might ته او بله خبره په خپل ذهن کې دا کېدی چې کله دا may تاسو might ته چینج کې نو موږ ته already دا پته چې په may یا په might پسې د verb first form استعمالیږي نو دلته کې به تاسو د verb هغه فارم چې دی هغه نه چینج کوئ دا خبره هم ټیک شوه. بله خبره دا ده چې دا may چې دی دا دلته کې د دې سبجیکټ نه مخې ته دې طرف ته لګولی شوي نو په indirect narrations کې بیا دا may چې دی نو دا به بیا موږ د دې سبجیکټ نه دې طرف ته لیکو دی خو وګورئ د دې I نه ده دې طرف ته لیکلی شوی دی. دا یو څو خبرې چې دي دا په خپل ذهن کې د اول نه کېدی. said to چې دی هغه به prayed cursed یا wish ته چینج کې بیا commas به ریموف کې that په ولګوئ may به might ته چینج کې او د may هغه پلیس چې دی هغه به چینج کې د سبجیکټ نه مخې ته لګولی نو بیا به د سبجیکټ نه بعد ولګوئ بس دغه یو څو خبرې دي او دا باقي رولز چې دي دا خو دغه شانتې سیم دي. اولنی سنټنس ته غوږ کېدی she said to me may you live long. اول خبره خو دا ده چې said to چې دی هغه prayed ته چینج کړي ځکه چې په دې سنټنس کې په دې کلاس کې دعا شوې ده خدای دې ستا زندگی زیاته کړي خدای تعالی ډېر شي عمر دې درکړي او بوډېګانې وي لکه عمر ډېرې شي ټیک ده نو تاسو به څه کوئ کو چېرې دلته کې دعا شوې ده ټیک شو نو دا said to به بیا تاسو چینج کړئ prayed ده کو چېرې دلته کې بد دعا شوې ده نو دا said to به بیا تاسو cursed ته چینج کوئ نو دلته کې چونکې دعا شوې ده نو مونږ هغه said to چې دی هغه هو prayed ته چینج کو commas ریموف شو د هغې په ځای باندې ولګېد that. اوس په دې ځای کې تاسو وګورئ چې کله مونږ پروناون چینج کو نو دا یو سیکنډ پرسن پروناون دی که نه نو دا سیکنډ پرسن پروناون چې دی دا به د دې آبجیکټ مطابق چینج کېږي نو دلته کې به څه راځي می خو چونکې مونږ دلته کې می نه لګو مونږ به ولګو آی ځکه چې می آبجیکټیو کیس دی نو سو that I او دلته کې دا may چې دی نو دا به د I نه دې طرف ته راوړي او د may نه به څه جوړ شي might نو that I might او دغه شانتې live long د verb form به نه چینج کېږي. سنټنس دی لکه she said to me may you live long. indirect narration به څه شي she prayed me that I might live long. د رولز ته وګورئ چې تاسو په بالکل صحیح پوه شئ. اول خبره دا چې مونږ said to چې دی هغه خو prayed ته چینج کو ځکه چې په دې ځای کې دعا شوې ده. بل commas مونږ ریموف کو د هغې په ځای باندې خو that ولګو دا خبره هم کلیر شوه. بیا پروناون چینج کول دي نو دلته کې دا سیکنډ پرسن پروناون دی دا مونږ د دې آبجیکټ مطابق چینج کو نو دلته کې څه شو I دلته کې می دی خو می غلط دی چې می might live long نو مونږ څه لیکلی دی I ځکه چې I سبجیکټیو کیس دی نو I مونږ ولګو د I نه بعد بیا مونږ دا خبره کړې وه چې may چې دی هغه به might ته چینج شي خو د دې might په بیا د دې سبجیکټ نه دې طرف ته نه لګولی کېږي بلکې د سبجیکټ نه به دې طرف ته لګولی کېږي نو د دې I نه مونږ دې طرف ته ولګو might او دا ورسره شو live long. تاسو وګورئ رولز پې ټول اپلای شو او سنټنس چې دی هغه د ډایرکټ نه انډایرکټ نریشنز ته چینج شو. اوس دې بل سنټنس ته غوږ کېدی he said to me may you get good marks in the exam. اول څو کې چونکې په دې کې دعا شوې ده چې تله د خدای پاک په ایگزام کې ډېر ښه نمبر یې درکړي زما دعا ده چې ته په ایگزام کې ډېر ښه نمبر یې واخلې ډېر ښه ګریډز واخلې ښه ګریډز واخلې.
اوس په دې ځای کې واقع دی سیټ 2 چې دی نو هغه مونږ څه ته چینج کو پریډ ته ځکه چې په دې کلاس کې دعا شوې ده. بل خبره کاماس چې دی نو هغه مونږ ریموو کړو او د هغې په ځای خو ولګو دیټ. بیا د هغې نه بعد دلته کې چونکې زموږ سره دا سیکنډ پرسن پروناون دی نو سیکنډ پرسن پروناون د دې آبجیکټ مطابق چینج کیږي نو مونږ د دې آبجیکټ مطابق چینج کو دا شو آی. بیا دلته کې چونکې مې راغلی دی نو هغه مې مونږ مایټ ته چینج کو او د دې سبجیکټ نه هو دې طرف ته ولګو د دې سبجیکټ نه دې طرف ته مایټ ولګېدو او دلته کې ګیټ ګډ مارکس ان د ایگزام ایز اټ از هغه سنټنس ولګولی شو. ډایرکټ نریشن څه دی؟ He said to me, may you get good marks in the exam. Indirect narration show, he prayed me that I might get good marks in the exam. Nebel sentence څه وکړي په دې کې بددعا شوې ده. He said to me, may you fail in the exam. بددعا پکې شوې ده لکه وی خدای دې په امتحان کې فیل کا. ټیک شو؟ نو تاسو دیس کلاس ته کو چری وګورئ په دې کلاس کې بددعا شوې ده نو بیا به دا سیټ 2 چې دی هغه به تاسو ته چینج کې کرز ته به چینج کې نو څه به شي سیټ 2 به چینج شي کرز ته نو هی کرزډ می کاماس چې دی هغه ریموو شو د هغې په ځای باندې ولګېد دیټ. دلته کې یو چې دی هغه زموږ سره سیکنډ پرسن پروناون دی نو سیکنډ پرسن پروناون د دې آبجیکټ مطابق چینج شو دا شو آی. مې چې دی هغې نه جوړ شو مایټ او د دې سبجیکټ نه دې طرف ته ولګېد او fail in the exam as it is ولګېد ځکه چې بیا به د ورب فرست فارم ورسره لګولی کېږي. نو سبجیکټس د سوري ډایرکټ نریشن څه دی؟ he said to me may you fail in the exam. Indirect narration show he cursed me that I might fail in the exam. د بل سنټنس ور سره هم واقع دی چې بالکل کلیر شي لکه I said to her good morning. تاسو سهار والی good morning وایې که نه لکه good morning. ټیک شو؟ نو سو I said to her good morning. اوس په دې ځای کې دعا هم نه ده شوې بددعا هم نه شوې یو انسان تا ویش کړی دی. ټیک شو؟ نو دا څه شو په دې ځای کې چونکې دا تا یو انسان ویش کړی دی په دې انورټډ کاماس کې ویش راغلی دی نو موږ به څه چلو کړو دا سیټ 2 چې دی دا به موږ ویش ته چینج کړو. نو I wished her او کاماس ریموو شو اس به هم نه لګولی کېږي. I wish her that good morning خو سو I wish her good morning.